دا چې د کندهار ولایت مقام په هدایت د مستهلکینو د ملاتړ کمیسیون تر عنوان لاندې د مختلفو ریاستونو څخه ګډ کمیسیون ایجاد شوی دی. د یاد کمیسیون ټاکل شوو استازو د تیرې اونۍ په جریان کې یو ورځ د همغږۍ مجلس ترسره کړی او 3 ورځې جلا جلا کمپاینونه ترسره کړي. د مستهلکینو د ملاتړ کمیسیون په مجلس کې د مستهلکینو د ملاتړ ګډ کمیسیون استازو لکه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست په مشرۍ، کندهار ښاروالۍ ریاست، صنعت او تجارت ریاست، کرهڼې او بولګول او مالدارۍ ریاست، کندهار امنیه قومنداني، د حکمونو د تعقیب او څارنې ریاست، د عامې روغتیا ریاست، د نورم او سټنډرډ ادارې، پانګونې خونې ریاست، نفت او ګاز ریاست او د مستوفیت ریاست ګډون درلودی. د نوموړي کمیسیون مشر مولوي احمد الله حقانی وایي په یاد مجلس کې د تیرو کمپاینونو پر لاسته راوړنو او د هغه نرخونو د کنټرول په موخه معلومات شریک کړل سو چې په اړه شکایتونه سوي دي. همدارنګه نور اړوند موضوعاتو چې د کندهار په ښار او ولسوالۍ کې د موجوده لکه د وزنونو کنټرول، د خوراکي توکو د خوندیتوب، د غذایي موادو د احتکار د مخنیوي، د بې کیفیته او تاریخ تیر غذایي موادو د مخنیوي، د عام او محرم کمپاینونو تعیینول، په بازار کې هغو اشخاص ته عامه پوهاوی ورکول چې بې نظمي پکښې موجوده وي. د کمیسیون د استازو د هماهنګۍ او د نورو اړوند برخو په باب مجلس ترسره سو. د کندهار د مستهلکینو د ملاتړ کمیسیون د کندهار په 1500 د کندهار ښار په 1500 حوزاتو کې د غذایي موادو چې هغه تاریخ تیر وي یا بې کیفیته وي یا د غش مخنیوي په هکله، نو دوی په هفته کې 4 ورځې خپل کمپاین ترسره کوي او په دغه کمپاین کې په تیره هفته کې موږ د کندهار د بعضې درملتونونو څخه تاریخ تیره دوا او یا بې کیفیته دوا راټوله کړې ده. د یادونې وړ ده چې د ترلاسه شوي تاریخ تیر او بې کیفیته اجناس د هلاک یعنې سوځولو په مورد د محکمې څخه د پیشنهاد په ډول د امر غوښتنه هم وسوه. هیره دې نه وي چې د چرګانو د تولیدي شرکتونو څخه د جواب شوي استعلامونو په برخه هم تصمیم ونیول سو.